د پښتو ادبي فورم 15مه غونډه په ورځپاڼه وحدت پېښور کې وشوه. د غونډې صدارت نوموړي لیکوال حیران خټک وکړو. په دې موقع مشر میلمه فضل مومند و. د کوربه په حیث د میلمنو سره د فورم غړي جاوید اقبال ګیلاني ناست و. د قرآن پاک د تلاوت نه پس باقاعده د غونډې آغاز شو. د غونډې ابتدا مختیار شاهین د خپلې لیکلې شوې مقالې چې په اختر حیات قمر لیکلې وه واوروله. په ډاکټر قمر صحرایي، ډاکټر لال بادشاه خیالي او کفایت الله حیران خپل تفصیلي مقالې واورولې. دغسې سیدالامین احسن په ډاکټر محمد اقبال باندې خپله مقاله واوروله. په پروګرام کې ډاکټر قمر صحرایي، اختر حیات قمر او ډاکټر محمد اقبال ته د فورم لخوا ایوارډونه هم ورکړي شو. ګڼ شمېر د قلم خاوندانو په دې پروګرام کې شرکت وکړو.